د صفر درې قطعې تازه عملیات په کندهار ښار کې د دې عملیاتو سره سم طالبان څنګه په تېښته شول. 14مې حوزې په مربوطاتو کې چڼیز عملیات ترسره شو. تېره شپه د ملي امنیت صفر درې قطعې ځانګړو ځواکونو د کندهار ښار 14مې حوزې مربوط د سرې غونډۍ په سیمه کې چڼیز عملیات ترسره کړه. سیمې ته د افغان ځانګړو ځواکونو له رسېدو سره سم وسلوالو طالبانو تېښته کړې ده. د سیمې اوسیدونکو د دغو چڼیزو عملیاتو په ترسره کېدو خوښي وښوده او د خپل لوري افغان ځانګړو ځواکونو ته د هر راز مرستې او همکارۍ ډاډ څرګند کړ. د یادونې وړ ده چې د کندهار ولایت د بېلابېلو ولسوالیو ترڅنګ د ښار په مختلفو برخو کې هم د افغان ځانګړو ځواکونو چڼیز عملیات دوام لري. بل خو افغان ځانګړو ځواکونو ننګرهار کې هم 14 طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې. افغان ځواکونو د ننګرهار ولایت په دور بابا ولسوالۍ کې پر طالبانو عملیات ترسره کړي چې په پایله کې 15 تنه وژلي او 8 تنه نورې ټپیان کړي دي. ملي دفاع وزارت وایي چې په دې عملیاتو کې د طالبانو یو شمېر وسلې او مهمات هم له منځه وړي دي. بل خو افغان هوایي ځواکونو لښکرګاه کې هم 15 طالبان وژلي. افغان ځواکونو د هلمند ولایت په مرکز لښکرګاه کې پر طالبانو هوایي برید ترسره کړی چې په پایله کې 15 تنه وژلي او 14 نورې ټپیان کړي دي. بل خو افغان هوایي ځواکونو سرپل ولایت کې هم 21 طالبان وژلي. افغان هوایي ځواکونو د سرپل جوزجان پر لویه لاره اړوندو سیمو کې پر طالبانو هوایي بریدونه ترسره کړي چې په پایله کې 21 طالبان وژل شوي او 7 تنه نور ټپیان دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ سره او چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.